مازیګر زیړې الماره تله ولاړې په ما پرېوتل ګردونه. سلامونه او احترامات قدرمنو بلال وطنزار د یو خوږ اشنا سره په څنګ کې را سره روان دی. امید لرم چې ټول به ښه ټیک ټاک به د ژوند په مزو کې به یې. قدرمنو مازیګری دی داسې په چکر باندې راوتلو. عبید خان هم را سره روان دی. عبید خانه تا ته په پروګرام کې ستړي مه شي هرکلی او هر کله ما پروګرام ته راشي. څنګه عبید خانه سره نن راته څه وایې مازیګری دی که نه یاره؟ الحمدلله ټیک ټاک. بلال خان ستاسو ډیره مننه، شکریه تاسو دونه لنډ وخت کې موږ له ټایم راکو او راوتي یو بهر ته. مازیګری دی ډېر ښکلي موسم هم دی، نور په پرېوتو دی، د غر غاړه ده. د زموږ سره خوا کې یو نیر هم بیږي ډېر مزېدار د اوبو شور هم دا راته عبید خانه ته خو پاتې کېږي په اسلام آباد کې که نه، خو دا راته ووایه چې د کلي ژوند او د ښار ژوند کې څه فرق وي؟ یاره یقین وکړه بلال جانه چې د کلي په ژوند کې یو سکون دی او ډېر پرسکون ژوند دی، او د ښار ژوند چې کوم دی هغه بس ډېر یو منډې تړلی او بس په دغه کې کېږي که نه. بلکل دومره سکون لکه نشته او سهولتونه ډېر دي خو لکه هغه سکون نشته په ښار. بل دا چې د کلي نه بهر راوځي که نه نو یاران وي دوستان وي، بل په ښار کې لکه دا څیز نه وي. ښار کې ځان له ځانځلا وي اورې چې بهر راوځي که نه بس څوک هر سړی په خپل کور کې خړومبې وي چې بهر راوځي به چا سره داسې ایسارېږي هم نو. کلي خو داسې چې راوځي اوس په یو بوله باندې کښېني یو ملګری به درسره کښېني. بلکل همداسې ده. تاسو چې لکه زه څنګه رالم زما دویمه ورځ ده، خو لکه دی خو په ډیوټۍ کې خو بیا هم ما له ټایم راکړو په دې نور لنډ وخت کې زما سره راووتو او داسې چکر نه رالو. نو څه به کتونکو ته به څه ډایلګ کوې؟ څه شعر څه ټپه څه درځي یې لګیا؟ یاره بلال جانه شعرونه خو نه راځي او نه داسې ټپې مو دغ کړي دي، بس دغه څه چې رانه ویل کېدو هغه مو درته وړاندې وویل. تاسو ډېره مننه، ډېره زیاته مننه، احترامات، خوشحاله راته اوسئ.